السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب محترم مفتي صاحب الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. ګل احمد خبره کوم د کندهار څخه. محترم مفتي صاحب زما یو ملګری دی، مایفاز د مایان خرڅوي. نو هغه زما څخه دا پوښتنه وکړه چې ته د مفتي صاحب څه پوښتنه وکړه. دا زموږ په کندهار کې در مخې اصطلاح داسې وه چې مایان به چا رانیول، نو دا زما ملګري ویله چې موږ به پخه مایان ورتلله، او په نورو ولایتو کې در مخه هم اصطلاح داسې وه چې مایان به اول ومه تلل کېدل بیا ورپخول. اوس په کندهار کې هم اصطلاح داسې شوې ده، ټوله مایفزان چې ځي نو هغه اول وار چې یو څوک غوښتنه وکړي د مایانو، نو مثلا چاریاک غواړي، پاو غواړي، هر څه چې غواړي، نو اول یې دا ومه مایان تلي بیا یې ورپخوي. نو دغه زما ملګري ویل چې په دغه کې خو به کم مسؤلیت نه وي، او دغه څنګه کار دی، په دې کې خو به موږ مسؤله کېږو نه. نو که دې د دغه په باره کې معلومات راکړي، الله جل جلاله دې ژوندی ولره. والسلام علیکم ورحمت الله. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. اثر د جنتی نظر ورپورې و یو کیف داستا د بڼورو سترګو سیوري و یو کیف اثر. الحمدلله اهله والصلاة علی اهلها. ما بعد ګل احمد ورور د کندهار نه پوښتنه کړې ده، وایي چې یو مایفز دی چې ماهیان پخوي او بیا یې خرڅوي. نو دی وایي چې مخکې عرف دا وه چې پاخه مایان هم خلکو ته ورتلل، او اوس په ټولو ځایو کې عرف دا دی چې مطلب اول خام تلل کېږي، هغه یې اخلي، بیا وروسته ورته پخېږي. نو آیا دا خبره سمه ده او که نه؟ د ورور په جواب کې باید ووایم چې په دې شیانو کې عرف ته اعتبار دی. شریعت کې عرف ډېر لوی شی دی او شریعت ورته ډېر اعتبار ورکوي. نو هر کله چې عرف په کندهار کې همدارنګه په نورو ځایونو کې هغه اول خام ورتلي او بیا یې ورته پخوي، نو دغه عرف دی. په دې عرف کې کوم مشکل نشته دی. دوی کولی شي چې په دغې عرف مطابق باندې اول خام ورباندې خرڅ کړي او بیا یې ورته پاخه کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونکی مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن دیوبندي حفظه الله. جاهد زړونو سره جانان دستا حسن په زړه پورې و یو کیف جانان دستا حسن په زړه پورې و یو کیف.